د قرباني د شراکت ولا مسله دا یو ډېر اهم مسله ده. ان شاء الله د شراکت چې څومره تفصیل دی دا زه ان شاء الله درته بیانوم. اوله خبره دا ده چې کوم غټ زناور دی یشته یا غودو یا مشدو په دا کې اوه کسون شریک کېدلی شي، په ونه زیاتی کسون نشي شریک کېدلی. او که چېرته په ونه زیاتی کسون په دا کې شریک شول بیا د یوه کس هم قرباني نشي. وته کسون که شریک شول بیا هم قرباني نشي. البته که چېرته داسې وي چې هغه غټ زناور پاکې په اوه حصې نه کمې حصې وي، 15 حصې جوړې کړلې یا 4 حصې جوړې کړلې یا 6 حصې جوړې کړې، داسې قرباني صحیح ده. دغه صورت داس جوړیږي چې هغه بیا مطلب په 15 قسم باندې زناور کړی دی، بیا هغه ټول زناور په 15 حصے باندې تقسیموي، یا په 6 قسم کړی دی 6 حصے دی کې په ترتیب باندې تقسیموي، چاته کم از یوتای نه ورکوي. نو داسې شراکت دا هم صحیح دی. او درم نمبر هغه شراکت چې په هغه کې حصے خو پیراوي خو قسم کموي، مطلب اوه حصے وي خو په دا کې 15 قسم شریک وي. دغه صورت څنګه جوړیږي؟ 2 کسون داسې چې یغه دوه حصے دي، 3 کسون داسې چې دغه یو حصہ ده. نو هغه 3 کسون چې کیم دي دغه خپل یو حصہ ور وخلی، زناور په اوه حصے تقسیم کو، پاکو کمینر والی زناور په اوه حصے تقسیم کو چې کیم یو حصہ ده هغه خپل یو حصہ ور وخلی، او چې د چا دوه حصے دي هغه خپل دوه حصے ور وخلی. نو کچیرته حصے ووي او شریکون کم وي کې نو داسې شراکت ده هم صحیح دی. خود دغه خبره خیال ساتئ چې په دغه غاټ زناور کې د یو کس حصہ په اومه حصہ نه کم ورونه شي. کچېره داس وچ پاکه او کسون شریک وي یا وته کسون شریک وي، چې کله وته کسون شریک شي بیا د یغه حصہ کم ورچی، نو بیا د داس صورت کې د یو کس قرباني هم نشي. یا داسې وي چې په هغه کې کسون او شریک وي، خدا شپږ کسون داس وي چې هغه طاقتور دي، یغه په خپل حصہ نه زیاتای غوښه یوړه، دا ووم کس چې کیم دی د کمزوري دی، دا ته بالکل کم حصہ ورکړه چې یا توس کم یا داستو یا داستو یا داستو بار ډېر خبرې شي. نو په داسې صورت کې د یو کس قرباني نشي. نو دا هغه مسالې دي چې معمولی غیر احتیاط ته وجه نه د سړی قرباني خراب شي. او په دغه شراکت کې په دغه شریکه قرباني کې که یو سړی داس وي چې هغه د عقیقې ولا قرباني کې شي دا هم صحیح ده، بچای د پیدا شوی دی یا د بچای پیدا شوی دی دغه قرباني کې، نو کچېره هغه په کیما واجبه قرباني د پاکه د هی وای سکش شو دوی سده شو دا هم صحیح ده. او داسې چې بعض خلک داس وي چې هغه په یو قرباني کې په یو غاټ زناور کې د چا نیمه حصے د واجب قرباني وي او چا نفلی نیت وي، چا د واجب نیت وي او چا نفلی نیت وي، چا باندې قرباني واجب نه وي وایي چې زه نفلی قرباني کوم، نو داسې قرباني هم صحیح ده. په دا کې شراکت حق کړی شي، په دا کې څه مسله نرسي. نو دا د شراکت هغه مسایل دي چې دغه زده کول ضروری دي او دغه معمولی غیر احتیاط ته وجه نه د میش قرباني خرابېږي.